وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې حالت سفر کې سنت کول دا ضروري دي نه دي ضروري، کوي به نه به کوي. دې مسلې وضاحت ملګری غوښتی ده. نو دې مسلې جواب داسې ده چې دې باره کې حدیث مبارکه چې راځي هم دوه قسمه حدیث راځي. نیم روایت داسې دی شر معنی الاثار کې علامه طحطاوي رحمت الله علیه او علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه بیا اعلا او سنن کې دواړه قسمه روایت نقل کړي دي. نیم روایت داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې سنت کړي دي، او نیم روایت بیا داسې دی حدیث مبارکه داسې دی چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر کې سنت نه دي کړي. نو حدیث دوه قسمه دي او فقها کرام رحمت الله علیه خاص کر فقه حنفی سے کوم علما دي هغه کې علامه شامی رحمت الله علیه یو کول دا ذکر کوي چې افضل دا دی چې ګویا ترک افضل ده، او بل کول دا ده چې افضل کول دي. نو فقه کې هم دوه قسمه مشهور اقوال ګویا دا دوه دي، خو صحیح خبره دی کې دا ده، تحقیقی خبره دا ده چې علامه حمدانی رحمت الله علیه کوم کول ده زموږ د فقه حنفي لوی امام ده د علامه حمدانی رحمت الله علیه کول علامه شامی رحمت الله علیه نقل کړی ده، او شرمونیه کې علامه ابراهیم حلبی رحمت الله علیه نقل کړی ده. او علامه حلبی رحمت الله علیه فرمایي والعادل ما قاله هندوانی رحمت الله علیه. علامه هندوانی رحمت الله علیه د فرمایي وای که حالت نزولی یعنی سمانا سړی آرام کی په سفر کې په هوټل باندې یا بل ځای باندې اطمینان کی قیام کی، نو د اطمینان او د قیام او د نزول حالتي د وخت کې بیا افضل ادا د سنت وکي. او کله سیر حالتي سیر دا معنا د وجلات او د تلوارو روانګي حالتي الته موټر رواني الته د مانزه وخت راسي، نو دې صورت کې بیا افضل ترک ده. نو خلاصه دا کله آرام اطمینان صورتي مسافر خانه کې خپل ځای نه ولي کوټه نه ولي یا په سفر کې خپل موټري په آرام سکون سره کم تلوار نه یو کار پسې د سنې روان تلوار یو بیماری آرام په اطمیناني چیرې کښته استل منزل لپاره تلوار نه، نو بیا وجلت هو تلوار نه، نو بیا آرام کې یو ځای، نو دې صورت کې بیا بهتر ادا د سنت وکي. او کله مونډه ترند کاری نو بیا که پرې کم وبال نه لري کم ګناه نشته. دې کې یو خبره دا وضاحت کومه چې ملګری دا پوښتنه هم کړې و چې آیا ضروري دي که نه دي ضروري. نو د سفر کې چې کم سنت دي هغه علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه له سنن کې فرمایي وای سحار سنت بغیر لګیز سنت بغیر سحار سنت بغیر دا نور سنت سیدی هغه په سفر کې غیر موقت ګرځي. ها موقت نه دي په حاضر کې یعنی کور کې دلته سفر کې سنې حاضر کې الته خو موقت دي دا سنت، او په سفر کې دغه موقت سنت غیر موقت ګرځي. علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه له سنن کې د فرمایي او یو سحار سنت سیدی هغه په سفر کې هم حاضر کې هم هغه به کوي، هغه به نه پرېږدي. له سحار سنت بغیر دا نور سنت سیدی دا غیر موقت ګرځي، یعنی سنت زواد چې موږ ورته وایو سنت زواد ګرځي. نو لازمي ضروري نه دي، ها افضل ادا د حالت دی آرام وي اطمینان وي، نو بیا د قیام حالت وي نو بیا باید سنت وسی. او که د سیر حالت وي د وجلت تلوار حالت وي د مونډې ترند حالت وي بیا کپات سم کم باغ پروانه لري. علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه اعلاء سنن وم جل 390 صفحه کې باب التطوع فی سفر د لاندې د تحقیق کړی دا. وبالله توفیق.